چیرې یو سپی انسان اوچیچي نو په کور کې به هغه خپل علاج څنګه کوي د ډاکټر او د هاسپټل نه وړاندې او هغه ځای کوم ځای چې سپي چیچلی دی هغه به تاسو په ګرمو اوبو په صابون سره ټینګ ټینګ ووینځئ ځکه چې د سپي هغه لاړه کوم چې ستاسو په جسم باندې ده په هغې کې مختلف قسم جراثیم وي هغه که چیرې ستاسو د زخم په ذریعه ستاسو وجود ته دننوتل نو نورې مسلې ترې جوړېدی شي نو هغه زخم به تاسو په ګرمو اوبو په صابون سره ټینګ ټینګ ووینځئ هغې نه بعد به بیا تاسو انټي بایوټیک کریم یا ملهم هغه به تاسو په پیرې کې کوم چې د جراثیمو خلاف کار کوي او د هغې نه به تاسو صفا کپړه وي یا ګاز وي هغه به ترې تاو کړئ. دې ټایم کې انسانان ډېره زیاته غټه غلطي دا کوي چې هغه زخم که چیرې هغه د سپي د وجې راغلی وي یا نور څه قسمه اکسیډنټ د وجې راغلي هغه زخم کیلو پرېږدي په هوا کې خو هاسپټل او ډاکټر طرف ته را روان دې ټایم کې تاسو یو غلطي کوئ دا به کیلو هوا ته نه پرېږدي ځکه چې په هوا کې مختلف قسم جراثیم وغیره دي چې هغه ستاسو د دې زخم په ذریعه اسانتیا سره ستاسو جسم ته دننوتي شي چې د هغې د وجې بیا مختلف قسم بیمارۍ تاسو ته لګېدي شي د هغه زخم نه تاسو ګیر چاپېره کپړه تاووئ چې دا ستاسو د صحت لپاره یو زبردست فرست ایر دی همدغه شان میډیکل انفارمیشن لپاره زموږ سره اوسئ او دا ویډیو د سره مخکې شیر کړئ. شکریه.